آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. زمون د قرآن کریم د ترجمه او تفسیر درس د سوره بقره په یو دیرشم دو دیرشم او درې دیرشم نمبر آیاتونو کې جریان لري. د دې آیاتونو تحت لفظي ترجمه ده وعلم آدم الأسماء. وعلم أخذ الله جل وعلا شانه آدم عليه السلام ته الأسماء نمونه د ټولو ضروري شیانو كلها د ټولو ثم عرضهم ورست د دینه به دغه پیش کړل دغه نمونه ملائکو ته. فقال ویلی الله جل وعلا شانه انبئوني خبر را کی ماتا باسماء هؤلاء پنمونو دغه شیانو باندې ان کنتم صادقین کچی تاسو رښتینی یاست او خطا شوی نه یاست په دې خپل خبره کې. قالوا ویل ملائکو سبحانك پاکی د تعالی را د ټول عیوبنا ته پاکی لا علم لنا نشته مونږ ته علم پوها مونږ ته نشته الا ما علمتنا مگر هغه پوها او هغه علم چې تا مونږ ته راکړی انك بشکت انت هم دغت العليم الحكيم تذاتي علم والی حکمت والی. قال ویلی الله جل وعلا شانه آدم علیہ السلام ته یا آدم اے آدم انبئهم خبر ورکه دویتا دی ملائکو ته باسمائهم پنمونو د شیانو باندې. فلما هر کله انبأهم چې خبر ورکو دی ملائکو ته آدم علیہ السلام باسمائهم پنمونو د شیانو باندې نو د دین ورسته ویلی قال ویلی الله جل وعلا شانه ملائکو ته الم اقل لكم آیا مانو ویلی تاسو ته انی زچم بشکا اعلم ډیر خپویګم غیب السماوات والارض په غیبو د اسمانونو او زمکو واعلم وزډیر خپویګم ما په هغه شینو باندې تبدون چې تاسو ښکارا کوي وما کنتم تکتمون او هغه چې تاسو پټوي. وعلم اخذلو الله جل وعلا شانه آدم علیہ السلام ته الاسماء كلها نمونه د ټولو ضروري شیانو ثم عرضهم بيدغه پیش کړه دا نمونه علی الملائکه دی په ملائکه باندې. فقال ویلی الله جل وعلا شانه انبئوني خبر را کی ماتا باسماء هؤلاء پنمونو د دې شیانو باندې ان کنتم صادقین چې تاسو رښتینی یاست یعنی خطا شوی ناست په خپل خبره کې. قالوا یا الملائکه سبحانك پاکی د تعالی را د ټول عیوبنا لا علم لنا نشته مونږ ته علم پوها الا ما علمتنا مگر هغه علم پوها چې تا مونږ ته راکړی دا انك بشکت انت هم دغت العلیم الحکیم ته ذاتی علم والی حکمت والی.
قال ویل الله جل وعلا شانه آدم علیہ السلام ته یا آدم و یا آدم انبئهم خبر ورک دوی ته دی ملائکو ته باسمائهم پنمونو دي شیانو باندې فلما هر کلا انبئهم چې خبر ورک دی ملائکو ته باسمائهم پنمونو دي شیانو باندې قال ویل الله جل وعلا شانه الم اقل لكم ايمان ویل تاسو ته اني بشک زچیم عالم غیب السماوات والارض ډیر خپویګم په غیبو د اسمانونو او زمکو واعلم ډیر خپویګم ما په هغه شیانو باندې تبدون چې تاسو ښکارا کوي وما كنتم تكتمون او په هغه شیانو باندې چې تاسو پټوي دا د آیاتونو تحت لفظي ترجمه وا زمونږ په نننی درس کې د دې مجلس مطابق مهم جزئیات چې دي اول وعلم لفظ دی په دې اولنی آیات کې الله جل وعلا شانه فضیلت د علم او فضیلت د آدم علیه السلام ذکر کوي چې علم په خپل ذات کې د ډېر زیات فضیلت لري په دې سره سړی اوچتیږي انسان دا رنګه فضیلت د آدم علیه السلام هم ذکر کوي قرآن کریم کې نسبت د تعلیم د الله د طرف نه دا په دوه قسمه دي د انسانانو پر رابطه باندې یو تعلیم د انبیاو په طریقې د وحی سره الله چې انسان د تعلیم ورکي یو خاص ډلې ته د وحی په ذریعه سره چې دي ته برای راست وي دویم نسبت د تعلیم ورکولو انسان ته په قران کریم کې چې ذکر شوی د الله د طرف نه هغه په واسطه د انبیاو او د منزل کتابونو چې دا هم یو قسم د تعلیم دی دا دویم مهم جز زمونږ اساسو په دې درس کې چې دی د علمنا رستا لفظ د آدم دی آدم په عبرانی ژبه دا عبرانی لفظ دی او دا مأخوذ دی د ادمانه دا په معنا د خاورین سره راځي خاورین یا غنم رنگي او آدم دا د انسانانو د پلار نوم دی دا ابو البشر اولنی چې د دین ټول انسانان الله به پیدا کړی دي دا په قران کریم کې زمونږ په دې درس کې اولنې نوم د نبی دی دا په قران کریم کې الله جل وعلا شانه د ویش انبیاو نمونه ذکر کړی دي چې هغه نه یو آدم علیه السلام دی دارنګه موسی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام اسحاق یعقوب عیسی علیہ السلام هارون داود نوح عمران زکریا یحیی ایوب یونس یوسف سلیمان الیاس یسع هود شعیب او صالح او لوط علیہ السلام ادریس علیہ السلام او ذوالکفل عزیر علیہ السلام او محمد صلی الله علیه وسلم دا ویش انبیاء دي چې د قران کریم په مختلفو آیاتونو کې د دوی نمونه ذکر شوی دي انبیاء ټول چې دي دا سره پاسه یو لک دي یو لک سلیر زره زیاتو کم په بعضو کې به اختلاف دی چې دا اولیاء دي که انبیاء دي نو په دې وجه دا زیاتو کم دي خو د یو لک نه برابر دي بل مهم جز زمونږ او ساسو په دې درس کې هغه د اسماء لفظ د اسماء دا جمع د اسم ده اسم او دلته مراد د اسم نه چې آدم علیه السلام ته الله جل وعلا شانه نمونه خودل د دینه مراد هغه نمونه د اجناس د جنسونو د شیانو او دارنګه انواع دارنګه صفات د اسماء او خواص داغي او ذکر داغي د فائدو دا ټول آدم علیه السلام ته الله ورخودل چې پلانکې شي دای نوم دی دای فائدہ ده دای خواص دي دی وته ورخودل او دا معنا نه ده چې څومره شي نه چې تر اخیری ورځ دغه پر پیدا کیږي دا وته دی نه دا استغراق چې دا عرفي یعنی څومره چې د عرف ضرورت دا وته لکه زموږ اساس عمر کې څومره شي نه ضرورت دا سړی ټول پیژني بل لفظ چې دی ان کنتم صادقین دی ان کنتم صادقین دا ان کنتم صادقین دا معنا نه که تاسو رښتینی یاستئ صدق کله په معنا
په مقابله د کذب کې راځي او کله په مقابله د خطا کې راځي. یعنی دا د عنادن ټکی نه دی چې ملائکو ته نسبت د دروغ وشي، دا په مقابله د خطا کې که تاسو چې د خطا شي ویناسته او صادق استئ نو مونږ ته په دې باندې خبر راکړي. بل د دین اور څه زموږ اساس په دې درس کې سبحانك لا علم لنا، دا سبحانك لفظ چې دی دغه کلمه دلیل په د ملائکو تر طرف نه په دې باندې چې دا په شکل د اعتراض سره نو هغه مخکې چې ویل چې ته داسې انسانان پیدا کې داسې مخلوقه چې هغه به فساد کوي پس مکه کوي نه بتوي. یعنی دا د دینه معلومیږي چې دا د اعتراض نه بلکې دا د ځان د پویولو په حساب سره ودا او دا جایز دی کولای شي څوک. اخري جز زمنګ د درس مهم چې ده دغه اخري آیات یا قال یا آدم انبئهم باسمائهم. په دې آیات کې الله بیان او تفصیل د هغه اخري جملې د زمنګ د پرونی درس بیانې چې الله ویلو زه چې بس پویګم پاغي باندې تاسو نه پویږئ انی اعلم ما لا تعلمون. د دې ذکر بکې کوي چې الله څنګه پویږي نو داغي اظهار وکړو چې الله په دې باندې پویږي چې هغه مخلوق چې د کوم شی علم تاسو سره نشته هغه سره وایي. او دغه دواړه جملې چې راجمه کې د دې آیات او د مخکینی آیات د اولنی آیات چې هغه ما لا تعلمون او انی اعلم غیب السماوات والارض، دغه دواړه صفاتونه چې راجمه کې نو دی نتیجه دا کیږي چې لا تعلمون غیب السماوات والارض، تاسو په غیب د اسمانونو او زمکو باندې نه پوهیږئ، زه په پوهیږم. او غیب چې دی دا د الله صفت دی او د الله خاصه ده، په دې باندې هیڅ څوک نه پوهیږي، نه په ملائکه پوهیږي، نه په انبیا پوهیږي، نه په اولیاء پوهیږي، نه په عام انسانان پوهیږي، نه په نور مخلوقات پوهیږي. دا ټول نه نفي دي، دا یوازینی صفت د الله دی. او دا مسله پیژندل پکار دي چې دا غیب څه ته وایي. د دې مقابل کې بل شی دی هغه الله سره په غیب کې شریکول په دې صفت کې دي. هغه څه ته ویل کیږي؟ هغه دا دی چې یو سره دا عقیده وساتي ان غیره تعالی يعلم الغیب، چې دا الله نه بل څوک په غیب باندې پوهیږي، ويعلم جميع ما كان وما يكون. او دا عقیده وساتي چې ټول هغه څه چې واقع شوي دي او څه چې واقع کیږي په دې باندې د الله نه ما سوا بل څوک پوهیږي د الله په شان ته. او علم غیب هغه علم دی چې هغه په حواس او په عقل سره نه درک کیږي، دا عقل د دې درک نشي کولی او حتی را په وحی سره هم نه معلومیږي. دا د علم دی چې بلا سبب دی. دا نو د انبیاء او علم دا سببي دي، د انسانانو علم سببي دي. لکه هر یو د پاره استاد کنه اوس موږ د پاره یو استاد نور د پاره استادان دا شي نه پاره کسب کې هم نسی. نو قران کریم کې د الله د پاره دغه خاصه او دغه صفت چې تقریبا د 2 کرتونه زیات د الله ذکر کړی چې ګوره غیب باندې आवाज زه پويګم، هیڅ څوک په دې باندې نه پويږي، حتی انبيام په نه پويږي، ملائکه په نه پويږي. په دې آیت کې الله د ملائکو نه نفي د علم غیب کړی چې ملائکه په غیب باندې نه پويږي. دا رنګه د قران کریم په ډیر ځایونو کې د انبیاء نه نفي کړی چې انبیاء په غیب نه پويږي. لکه ابراهيم عليه السلام چې الله تخپل دعا کوي نو هغه کې وایي چې ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، اے رب زمون ته خپويږي پاغه باندې چې موږ پټو موږ ښکارا کو. او وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، الله باندې هیڅ شی پټ نه دی په ځمکه اسمانونو کې. یعنی ګور هغه خپل ځان نم دانه فکر په دعا کې چې موږ په دې نه پويګو. نو انبیا په غیب نه پويږي، دا رنګ عام انسانان په غیب باندې نه پويږي. لکه قران کریم وای يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون، الله غزاد دې چې تاسو په پټو خبرو باندې ښکارا او ټول باندې پويږي او دنه هیڅ شی پټ نه دي کوم څه چې تاسو کې سب کوي. دا رنګه د عام مخلوقاتنا کوم چې لکه عقل نه لکه نور حیوانات و غیره دینم الله قران کریم کې نفي د علم غیب کړی دا ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، الله غزاد دی چې پاغه باندې هیڅ شی پټ نه دي په ځمکه اسمانونو کې. او خاص کر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیم نفي د علم غیب کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غیب باندې نه پوهیږي. لکه سوره اعراف
یو صلاتاتیه کې دا مسله الله ذکر کړی نیمه سپاره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیب باندې نه پوهیږي او دا مسلې د امر په بنا باندې کړی قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله سوره اعراف یوصل اتاتیه قل ورتوی پیغمبره لا املك لنفسي زواک نه لرم د خپل ځان د پاره نفعا د نفع رسولو ولا ضرا او د دې واکم نه لرم چې ځان نه ضرر د فکم الا ما شاء الله مگر هغه چې الله غواړي د الله اراده چی نو معنا ضرر د فکیږي او نفع رسیږي ولو كنت اعلم الغيب کچیته ز په غیب باندې پویدم لستكثرت من الخير نو ما په خیر کې ډیر زیادت کړو ځان ته به ډیر خیر جمع کړو نتیجه به څه شي وما مسني السوء نو به مسکړه مال رب بدای یندې هیڅ ضرر اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په خپل قران کریم وی چې دا نفع دی دا په غیب نه پوي او وای کچې ته ز په غیب پویدم ما به خیر ځان ته ډیر جمع کړو بدی به ما ته نه ورا رسیدلی رسول الله ته ضرور نه رسیدلی مسله د افک د واقعا کوم چې په بنی مستلق کې د عائشه رضی الله عنها په د بنا باندې وشله انده لوی ضرر پیغمبر ته بلکې ټول مسلمانانو ته نو ګوره پیغمبر نم نفي شوی درنګه قران کریم کې د جنیاتو نه هم مسله د غیب نفي شوی لکه کوم چې اوس خل خرافات کې د جنیات په واسطه باندې سو کوئی تعویذ معلومیږي او سو کې شي دا ځ خرافات دي دا کوم اساس دین نه لري لکه سوره سبا کې الله دا مسله موږ ته واضح کړی دی چې جنیات په غیب نه پوهیږي نن خل پام دي دوه شینو کې ډیر گمراه شوی یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بنا باندې او یو د جنیاتو په بنا باندې لکه بعض خلک د دې زنم د وسیلې په شکل باندې پیغمبر ته چغي وای دا نه حرم کې چغي وای چې زما आवाज اوري د عقیده چې زما دا پریاد او دا مشکل به الله ته ورسي واسطه بشي دای فکری چې دا یو شرکی واسطه ده او وسیله ده دا رنګه په دنیا کې د خلک ډیر دي چې په عام دي ماحولونو کې په افغانستان کې پاکستان کې ټول اسلامي نړۍ کې چې هغه د عقیده ساتي چې جنیات په غیب پويږي او تعویذونه راوباسي کوړي وغیرہ دا عقیده شرکی عقیده دا خلاف ده غیب یوازې د الله صفت دی سوره سبا کې الله دا مسله موږ ته کوي چې په غیب باندې یوازې الله پويږي او دا مسله د سليمان عليه السلام په واقعه کې موږ ته کوي واقعه خو مخکې ډیره وګدره کله چې سليمان سلام باندې مرګ راغی نو د بیت المقدس تجدید شروع یعنی ترمیم دا لږ زور شوی نو د چې کله پوه شوی په ځان باندې روایتو کې راځي چې په پیرانو باندې ځان لپاره یو د سیزه جوړ کو چې د ټول بیت المقدس زیات نخکاره کیدلو دا نخکاره کیدو دا کاری سارلو او د خپل طریقې کار دا و چې دا په میشم د خلوت د پاره عبارت د پاره به عمل توزیع کې ودرېدو یا به کیناسو عبارت به کول نه براوته نو هغه چې د مرګ دا خبر راغی نو دا مغزي ته نه وتلو او په قیام او رکوع کې ودی دته چې کله مرګ راغی نو پولاړه باندې امسای تکې کړو د مړ شوی یو کال په باندې تیر شوی لیکن پیران په غیب باندې نو پی الله پیغمبر دا واقعه ذکر کړي فلما قضينا عليه الموت فلما هركلا قضينا کله چې مون فیصله وکړه د مرګ عليه په د باندې نسوک ما دلهم على موتي ما دلهم هیڅ خبر ورنکړو هم دی پیرانو لره کوم چې په کار باندې مصروفو على موته په مرګ د باندې یعنی د یو کال په دې کار کې لګي بیت المقدس جوړولو الا دابه الارض مگر هغه دابه حیوان د زمکه چې دی وینه دی ولاړو یو کال او هغه خبر ورکو دی کار کولو څنګه وغه تاکل من ساعته چې د دې امسای د لاندې بیخ نو خړله وینو چې خړله د راولیدو نو څنګه وشو فلما هرکلا خر چې دی را پریوتو یعنی ادم د سليمان سلام را پریوتو د امسان لاندې تبینت الجن پیرانو ته معلوماتو شو تبیین وته شو ښکاروالی دسه الله كانوا يعلمون الغيب کچې د دوی په غیب باندې پویدل ما لبثوا في العذاب المهين دی بدرنګ نو تیر کړه په دې مشقت سپکی ګره سخت کارو تیګی جګولو دا کار کول نو ګره قران کریم د جنیاتو نم نفي د شکل د علم غیب کړی دا چې کوم خل وس په دې ماحول کې دا فکر کوي او دا عقیده رچی سړی لاړ شي لکه دا کم کوټګرو ته چې ولا ما باندې تعویذ شي په زمونږ اساس په دین کې دی لپاره خپل شرعي طریقې دي
بهترینه طریقې لپاره اول 15 وخت مونږ دي سړی په مشکل کې اخته شي جادوی نور مشکلاتي 15 وخت مونږ سره الله شي کړی د وعده دي ټول شي نو د خلاصول کړی استعینوا بالصبر والصلاه کله به نه به قران کریم ته رجوع کی خصوصا د اخري سورتونه دا رنګه دعا ته مخه کی نو دا کول شي او دا چلته ورزي او خپل پیسې مصرفي او عقیده خراب کی نو دین ځان ساتل پکار دي صحیح شو کنه کوډیار چې کوډی کی پیسې اخلي کنه دې پیسې نه خاصانه او بین کلر څه پیسې ځان دراوړې خلاص خبره ده دا شی دی یعنی کوم خلک چاته د خیر او د شر د خیر در رسولو او د شر د فکولو وعده کوي اول ګوره انسان په خیر رسولو کې خپل ډیر حریص دی چې ځان ته خیر راجمه کی اجل د سپیره چې تناستي او تاسو دا فکر دی ته مرول ځان د خیر نه رسي چې خپل پیسې پیدا کی یا د شر د فکول نو دا ټول چلو ول دی دا مسلمانانو عقایدم خرابول دي او مالونه خوړل دي دا په دې باندې عقیده نه د پکار ان شاء الله پروسه آیاتونو کې به بیا د دې بحث وکړو چې د سليمان سلام په واقع کې تقریبا پوندي سپاره کې دا راځي وعلم آدم الاسماء وعلم اخذ الله جل وعلا شانه آدم علیہ السلام ته الاسماء كلها نمونه د ټولو ضروري شیانو ثم عرضهم بيدا پیش کړه علی الملائکه په ملائکه باندې د سیوته خودل چې دا شی نه دی دا فقال وی علی الله جل وعلا شانه انبئوني خبر را کیماتا باسماء هؤلاء پنمون دي شینو باندې ان کنتم صادقین کی چې تاسو خطا شوی ناستئ نو ماته په دې باندې خبر راکې قالوا علی ملائکه عاجز پات شو نو سی ویل سبحانك پاکی د تعالی را د ټول عیوبنا ته پاکی لا علم لنا نشد علم په همنتا الا ما علمتنا مگر هغه په علم چې تا مونږ ترا کړی دی انک بشکته انت همدغه العلیم الحکیم ذات علم وعلى حکمت وعلى قال الله جل وعلا شانه ادم علیہ السلام ته یا آدم ادم انبئهم خبر ورکا دی ملائکو ته بیا اسماءهم پنمون دي شیانو باندې فلما هر کلا انبئهم باسماءهم انبئهم چې خبر ورکا د ملائکو ته باسماءهم پنمون دي شیانو باندې قال ویلی الله جل وعلا شانه الم اقول لكم ايمان ویلی تاسو ته دا خبره انی بشک زچیم اعلم ډیر خپویم غیب السماوات والارض په پټو د اسمانونو د زمکو باندې چې اسمانونو کې چې پټ دی او زمکو کې په دې ټول باندې زما علم دی واعلم او زه خپویم ما تبدون پاغه شینو باندې چې تاسو ښکارا کوي وما او پاغه شینو باندې کنتم تکتمون چې تاسو پټوي دي کې شبهه رانه شي چې ملائکه چې پټ کړي نو مفسرینو چې د لاند اخیری جملې نه د ابلیس مراد دی ځکه دا د ملائکه په قد کې دا وسیدو نو ځکه وتوي هغه خپل عناد او هغه تعصب او خپل معصیت هغه سي پر ساتلی دعا وکي الله موږ قرآن کریم باندې پوي زموږ ګناهونه معاف کړي موږ ته علم راکړي عمل پر راکړي زموږ ټول ګناهونه معاف کړي د دې ناس مزه څومره ضرورتونه یا الله دې د خپل پراخ خزانونو حل کړي د دې شپې د آفتونو مصیبتونو مشکلاتونو موږ ساتي زموږ ګناهونه معاف کړي زموږ جماعت په اعمال باندې آباد کړو صلی الله علیه وسلم